بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دغه صفات لازمه چې مزینه دي، محلیه دي، محسنه دي، دا تقریبا په 11 مبحثونو کې موږ راغونډ کړي دي. یو خبره ګورئ ځان ته یاد ولرئ، دا 11 مبحثونه د صفات لازمه دا موږ صرف په دې کتاب کې یو ځای کړي دي. کېدای شي چې بل کتاب کې دا 11 نه وي بلکې دا یو وي شي، واړه کړي نورم صحیح شو. یا کېدای شي داسې کتاب تاسو مخې ته راشي دا 11 مبحثونه 15 کې راغونډ کړي، 3 4 15 شي کړي یو ځای کړي. دا حتمی او لازمی خبرون چې دا 11 دي نو هر ځای کې دی 11 دې خبره باندې ځان خلاص کړي. ما د خپل کتاب لپاره 11 مبحثونو کې صفات لازمه صفات عارضه چې کړي دي، 11 مبحثونه یا 11 عنوانونه یا 11 درسونه پکې جوړ کړي چې په 11 درسونو کې به موږ ان شاء الله صفات عارضه خصکو ختمو. اوس یو بل کتاب دا کېدای شي کې ما 2-3 یو ځای کړي، هغه د 3 وړه جدا کوي. مثلا د نون ساکین او تنوین مثال در کوم. نون ساکین او تنوین زه په یو عنوان کې راوړم، هغه وایي چې اظهار جدا ده، ادغام جدا ده، اخفا جدا ده، اقلاب جدا ده. په دې یو عنوان کې څو راغلل؟ 4 راغلل. د میم ساکن کې ادغام جدا ده، اخفاء شفوي جدا ده، ظاهر. نو په دې 2 عنوانونو کې څو راغلل؟ و راغلل. یعنی دا غټیدای شي او واړه کېدلی هم شي. دا د هر چا د خپل دید او د خپل دیدګاه او د خپل هغه چې سره کوم ترتیب ورته برابري او په کوم ترتیب باندې شاګرد ښه پوهولی شي. مهم شی پکې دلته د شاګرد پوهول دي. عنوان غټول او د عنوان واړه کول داسې دومره غټه خبره نه ده. صرف په دې مو پوه کړئ چې دا د حتمي تعداد نه ده چې یو ځای کې وایي چې هلکه صفات عارضه خو دلته خو 14 او موږ خو 11 لکه چې پکې پاتې وو، هغه پاتې نه دي. هغه په دې کې یعنې صفات عارضه همدا دي، خو ځینې به عنوانونه ډېروي او ځینې عنوانونه واړه کوي. موږ نه ډېر زیات کړي دي چې بیخي زموږ دغه نه ووځي، او نه ډېر یو ځای کړي چې بیخي لنډ شي، بلکې متوسط حالت هم اختیار کړی دی. په 11 مبحثونو کې به انشاءالله صفات عارضه لکه څنګه چې صفات لازمه مو راونغښتله که نه، یو ورځ به انشاءالله صفات عارضه هم ختم وي له خیره سره. دا کوم مبحثونه دي؟ اولنې بحث چې په دې باندې کوو صفات لازمو کې د مقدمې نه وروسته د لفظ الله او د لفظ اللهم باندې به بحث کوو، را باندې به بحث کوو، نون ساکین او تنوین او نون مشدد. ګوره 3 وړه ما اوس یو ځای کړي دي، نون ساکین، نون تنوین او نون مشدد. یو څوک کولی شي 3 وړه جدا کي، صحیح شو. نو دا تعداد حتمی نه ده چې ټولو کې دغه 11 وي. میمی ساکن او میمی مشدد دا بل عنوان ده انشاءالله، بل مبحث ده. او همدغه شان حمزه ده، حمزه باندې به بحث کوو. او لام ال چې لام تعریف ورته ویلی کېږي انشاءالله په هغې باندې به بحث کوو. او ادغام او اظهار باندې به بحث کوو. حروف مد او لین باندې به بحث کوو. او لسم هغه به اجتماع ساکنین وي او های ضمیر به وي. دې پورې صفات عارضه تعریف وشو، مبحثونه دي. اوس راځو د صفات عارضه ډولونه یا قسمونه. لکه څنګه چې موږ په صفات لازمه کې کله چې صفات لازمه مو وپېژندل، بیا مو صفات لازمه په 2 قسمونو دي. اوس وایو صفات عارضه هم په 2 قسمونو دي. صفات لازمه چې کوم 2 قسمونه وو، صفات لازمه متضاده او صفات لازمه غیر متضاده. دا زړو درسونو ته مراجعه ځکه کوم چې تاسو لږ فکر کې لږ تازه شي. صفات عارضه هم په 2 ډوله دي، هم په 2 قسمونه دي. یو ته ویل کېږي عارض بالصفت او بل ته ویل کېږي عارض بالحرف. عارض بالصفت او عارض بالحرف. او دا هم په ځینې کتابونو کې چا 4 ذکر کړي، چا 15 ذکر کړي، چا 6 ذکر کړي. خو زما د تجربې مطابق دا شی دومره اندازه کې به زیاتی چې څومره فایدهمند وي. ځینې غیر ضروري ویشه تقسیم چې 6 قسمونه دي، واړه شیان پکې یو ځای کې، هغه ډېر فایدهمند نه وي. نو ما ته همدغه 2 مناسب ښکاره شوي دي او په جریان د په دومره وخت کې چې زه مثلا دا تدریس کوم او دا ډېر مؤثر او کامیاب
پاتې شوی نه. نو ځکه ډېر زیات د جزئیاتو هغه جزئیات البته موږ پرېږدو نه، هغه ووایو، خو د شمېر کې ډېر نه راوچو. دا 6 قسمونه دي، بیا پکې بیل بیل یادوه. 2 قسمونه دي، په دې 2 کې ټول راغلي دي. مجموع کې 2 صفات دي، یا به عارض بالحرف وي یا به عارض بالصفت وي. هغه نور ټول په دې 2 کې راځي. نو لہذا اجتماعي هغه ته پکې بیا یا ډېرولو ته پکې ضرورت نشته. عارض بالصفت، قاري صاحب محترم اوري، عارض بالصفت. عارض بالصفت یعنی صفت به عارض کیږي. عارض بالحرف حرف به عارض کیږي. اوس عارض خو تاسو عارض معنا یو شی په عارضي طور باندې راغی. صفات عارضه دي. څه شی دي؟ صفات عارضه، یعنی عارضی کیفیت راتک. دغه عارضی کیفیت په یو حرف کې په 2 قسمه دي. کله به صفت عارضی کیږي او کله به حرف عارضی کیږي. دلته اوس وګورئ، اول عارض بالصفت ده. د عبارت ته وګورئ، بیا ته تشریح کوم. دلته وایي چې دغه صفات عارضه د صفات لازمه په عارض کېدو په وجه باندې موندلی کیږي. په یو حرف کې صفات عارضه چې راځي، عارض بالصفت البته هغه یو صفات لازمه عارض شوی وي، نو دا راځي. او داسې صفات بیا 2 دي، یعنی عارض بالصفت 2 دي. اول کې خو صفات عارضه په 2 قسمه شو، 2، عارض بالصفت او عارض بالحرف. اوس عارض بالصفت هم په 2 قسمه شو، تفخیم او ترقیق. تفخیم ویل کېږي غټواله ته، ترقیق ویل کېږي باریکواله ته. کله چې په یو حرف کې تفخیم راځي یعنی غټواله راځي، نو دلته به یو څه شی د منځه تللی که نه به یې تللی؟ شی به د منځه تللی؟ استفعال به د منځه تللی. هغه حرف مستفله ده، ځکه مستعلیه نه ده که نه، مستفله ده. چې کله مستفله ده او ته غټه، یعنی دلته صفات لازمه عارضی طور باندې دلته د منځه تللی، نو ځکه صفات عارضه پکې راغلی. او دغه عارضه چې پکې راغلی چې د استفعال په ضد کې واقع شوی، دا بیا موږ خو هلته استعلا ویلی، خو دلته استعلا کلمه ورته نه کارو. چې ورته کارو؟ تفخیم. یعنی تفخیم چې په یو حرف کې راځي، نو هلته به عارضي طور باندې یو صفت د منځه تللی وي. لکه موږ وایو چې ربک، دا را ډک ویلی کېږي. د په را کې چې ډکواله راغی، نو څه شی د منځه لاړه؟ باریکوالی د منځه لاړه، باریکوالی د منځه لاړه. اوس دلته باریکواله په دې کې صفات لازمه و که نه؟ ذهن کار کوي؟ یعنی په صفات په را کې یو صفت موجود و. را په مستعلیه و کې ده که مستفله و کې ده؟ مستفله و کې ده. او دلته موږ وایو چې رب کې را ډک ویلی کېږي، نو استفعال په ځای هم څه شی استعمال که؟ ډک هم که. خو دغه ډکواله ته اوس موږ استعلا ولې؟ ځکه چې استعلا خو لازمي صفت ده، او را کې خو استعلا لازمي ونه. خبره ورسېدلې. نو څه شی پکې راغی؟ تفخیم. نو دلته چې تفخیم راغی، عارض بالصفت راغی که نه؟ نو عارض بالصفت چې راغی، نو یو صفت لازمه د منځه لاړه، د هغه ځای ونیو تفخیم. صحیح شو؟ او همدغه شان ترقیق که په یو حرف کې راځي، لفظ د الله ده، ډک ویلی کېږي. صحیح شو؟ یو ځای کې باریک ویلی کېږي. نو دا چې باریک ویلی کېږي، خو ډکوالی د منځه لاړه که نه؟ اوس الحمدلله کې لفظ الله ده که نه ده؟ څنګه ویلی کېږي؟ اعوذ بالله کې څنګه ویلی کېږي؟ بسم الله کې څنګه ویلی کېږي؟ همدغه لفظ الله ده بیا ان الله کې څنګه ویلی کېږي؟ الله اکبر کې څنګه ویلی کېږي؟ هو الله کې څنګه ویلی کېږي؟ اوس دلته چې ته غټه تا یو چې د منځه ویوړو که یو د نوړو څه شی و؟ باریکوالی. باریکوالی د منځه لاړه. دغه باریکوالی ته بیا ترقیق ویلی کېږي. چې یعنی په صفات عارضو کې چې کوم غټیږي، هغې ته به د استعلا کلمه نه کارېږي، او چې کوم باریکه کېږي هغې ته به د استفعال یا د انفتاح کلمه نه کارېږي. د غټوالي په صورت کې به تفخیم وي، او د باریکوالي په صورت کې به ترقیق وي. بیا کوم حروفو کې چې تفخیم راغی، هغې ته بیا مفخم ویلی کېږي. چې مفخم. او کوم حرف چې باریکواله راغی، هغې ته بیا مرقق ویلی کېږي. یعنی ترقیق چې پکې راغی، هغې ته بیا
مرقق ویل کېده. لکه موږ چې صفات لازمه وکړي چې حروف مستعلیه کوم صفتو چې استعلا پکې وو. نو اوس د مفخم کوم حروف دي چې تفخیم پکې وي، مرقق کوم حروف چې ترقیق پکې وي. لہذا دوی ته صفات عارضه د وجې نه چې یو حرف غټیږي نو هغې ته به مستعلیه حرف نه ویل. داسې لفظ الله دلته مرقق ویل شو، نه چې لفظ الله دلته مستفله ویل شو. ربک کې دا را مستعلیه ویل شو، ربک کې دا را مستعلیه ویل شو. صحیح ده؟ نه ده صحیح. ولې نه ده صحیح؟ ځکه مستعلیه خو لازمي صفت ده. نو د ده دپاره د استعلا بدیل ټکی ورته راغی. څه شی و هغه؟ تفخیم صفت پکې راغی. او تفخیم چې پکې راغی د څه ویلی کېږي؟ مفخم ویلی کېږي. صحیح شو؟ ضربه را مستفله ده، باریک به ویلی کېږي. صحیح ده؟ نه ده صحیح. ځکه دا را د یو علت د وجې نه باریک شو. هغه علت چې ده زیر ده، کسره ده. خو چې کسره شو خو عارضي شو. نو عارضي چې کله باریکېږي دې ته بیا مرقق ویلی کېږي، ځکه ترقیق پکې راغی. ترقیق یو صفت ده. عارض بالصفت څو قسمه شو؟ تفخیم او ترقیق. تفخیم چې پکې راغی هغه حرف ته مفخم ویلی کېږي، او ترقیق چې پکې راغی حرف ته به مرقق ویلی کېږي. دوی دپاره چې دا مسائل هغه کې دا وایي چې تفصیل وروسته تفخیم هم وایو، ترقیق به انشاءالله وایو. دلته تفخیم او ترقیق تعریف کوم او بیا بس کوو انشاءالله په همدې ځای باندې. تفخیم دا تاسو ته یاد دی انشاءالله. صرف د هغه کې تفخیم په لغت کې چې ته ویلی کېږي؟ غټواله ته ویلی کېږي، ډکواله ته ویلی کېږي. او د علم تجوید په اصطلاح کې د حرف ادا کول د خپل مخرج نه په داسې طریقې سره چې ژبه بره طالب طرف ته پورته شي لکه مستعلیه مطبقه. لکه یعنی دا مستعلیه مطبقه ده نه، د هغې په شان. لکه خو همدا معنا ورکوي، هغه نه ده خو د هغې غوندې. صحیح شو؟ مستعلیه مطبقه حروف. البته د مطبقه حروف تفخیم د نورو په نسبت باندې بیا زیات وي. ځکه مستعلیه او مطبقه چې یادېږي خو ډېرېږي. که یوازې مستعلیه وي بیا 1 درجه وي، او که مستعلیه مطبقه وي نو 2 درجې به وي. په دې حروفو کې تفخیم، حروفو کې هم د تفخیم هغه اندازه چې دا فرق کوي. په حروفو کې هم که مستعلیه دي، که مطبقه دي، که مستعلیه دي، که منفتحه دي، اندازه په دې ترتیب باندې ده. په دغه ترتیب باندې به دا حروف غټ دي. په حروف هجا کې موږ حروف مستعلیه څو لرو؟ اووه حروف لرو مستعلیه لرو که نه؟ خو د 2 واړو د تفخیم اندازه یو برابر نه ده. په دې خبره ورسېدلې؟ د 2 واړو د تفخیم اندازه یو برابر نه ده. دا په خپلو کې فرق لري. ته به وایې څنګه فرق لري؟ زه تاسو ته مثال کې واضحه کوم. وایي پلانکی سړی ډېر چاغ ده یا ډېر غټ ده. خو چل چې بل سړی وګوري بل سړی هم چاغ ده، یو بل چې وګوري هغه هم چاغ ده. خو چې 3 واړه په ترازو کې وتلې وزن کې به څه شی وي؟ فرق وي. یو به خیجي 90 کیلو غټ ده، چې بل وتلې هغه هم تا ته خو یو شی ښکاري، خو چې وکلي هغه 88 کیلو وي، 2 کیلو کم وي. هغه چې بل وتلې هغه 85 کیلو وي، هغه چې بل وتلې هغه 80 کیلو وي. نو 3 کسان دي وتل 3 واړو کې 2 کیلو 3 کیلو فرق پکې راغی که رانغی؟ راځي که نه؟ خو په مجموع کې موږ ټولو ته غټ وایو یا ټولو ته چاغ وایو. دا حروف مستعلیه د 2 واړه چاغ دي، خو وزن کې فرق شته. په دې کې ټولو کې چې غټ وزن لري هغه طوا ده. اوس طوا هم غټ حرف ده، قاف هم غټ حرف ده، خو د طوا وزن پوره 90 کیلو ده. خو طوا په مقابل کې قاف چې دی نو قاف غټ ده، چاغ کې حسابیږي، غټ کې حسابیږي، خو طوا ته ځکه چې د قاف وزن کم ده.
ترازو خو بیا د معیارونو خو ترازو برابر ترازو خو هم دې لپاره ده چې موازین القسط شي کنه وزنونه برابر کی چې وزن کې وتلې په سترګو باندې خو موږ ته ټول چاغ ښکاري او چې ترازو ته ودرې بیا دلته معلومیږي چې ډېر چاغ کم یو دو نو موږ خو ټول ته حروف مستعلیه ویلې اوس چې ترازو چې ورته صفات عارضه چې ورته راغې صفات عارضه د حروف په ترازو د ورته وزن تلی چې په ټولو کې وزني په ټولو کې ښه چاغ ښه غوړ چې دی نو هغه طوا ده لحیم او شحیم ده صحیح شو په دوهمه مرتبه کې چې دی نو بیا ضاد ده او په درېمه کې ضا ده او په څلورمه کې بیا صاد ده بیا قاف او غین او اخرنۍ په ټولو کې خا ده خا غټ ده په غټو کې کمزوری ده صحیح شو دقه خبره ده نو دلته اوس ترتیب د حروف تاسو پیژنئ حروف مستعلیه ټول دي او حروف دي او واره مستعلیه دي خو په دې مستعلیه کې ټولو کې غټ طا ورپسې څه شی ضاد ورپسې ضا ورپسې صاد پنځم درجه کې قاف پنځم درجه کې دی او شپږمه کې غین او اومه کې خا دا د ترتیب د حروفو ده اوس پورې موږ تاسو چې ټول حروف مستعلیه دي اوس دې نه معلومه شو حروف مستعلیه هم په خپلو کې وزن کې فرق شته د تفخیم په اندازه کې فرق شته نو یو ځای کې چې طا راځي او په یو ځای کې د طا په مقابل کې بل حرف راځي دا هلته واضحه کیږي دا به انشاءالله د تفخیم په مراتبو کې بیا دا خبره موږ لولو بس ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين